ننګرهار ته په پسرلي موسم کې د کورنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی. هر ورځ ورته د هیواد له ټولو ولایتونو خلک په چکر راځي. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر وایي ننګرهار چې د همیشه بهار په نوم هم یادېږي، په اوسني پسرلني موسم کې ورته هر ورځ د نور ولایتونو په ګڼ شمېر خلک په تفریح او تاریخي ځایونو څخه د لیدنې په موخه راځي. د پسرلني په موسم کې ډیر د نورو ولایتونو څخه دلته سیلانیان راځي. الحمدلله موږ په ننګرهار ولایت کې ښې سیاحتي ساحې لرو، لکه د میملې باغ سو او سراج الامارات بڼ سو، همداسې غازي امان الله خان سو. د کامې ولسوالي هم یو سیاحتي ساحه ده. موږ په ننګرهار ولایت کې موږ تاریخي ځایونه هم لرو، لکه د اډې موزیم سو په د ساره کې غلجي ولسوالي، هلته موږ ډیر تاریخي ځایونه لرو. زیاتره خارجي سیلانیان هم دلته په ننګرهار ولایت ته راځي. د نوموړي په وینا چې په تیرو 2 کالو کې 1600 بهرني سیلانیان ننګرهار ته راغلي وو چې له ډلې 12 تنو د اسلام مبارک دین هم ومنلو. ننګرهار ته د غور ولایت څخه راغلي سیلانیان وایي ننګرهار ته ځکه راغلي چې د پسرلي په موسم کې هوا نرمه، ولې او نور ولایتونو ته ډېرې ښکلاوې لري. از ولایت غور به خاطر چکر اومدیم در ولایت ننگرهار. اینجا که اومدیم از باغ قاضی امان الله خان دیدن کردیم، از باغ سراج الدین دیدن کردیم. دیگه جای تفریحگاه و آب و هوای بسیار خوبی داره، مناسبی داره نسبت به دیگه ولایت ها. سرسبز است و تمام آب و هوای ازی خوب است، مناسب است دیدن. دیگه ما میخوایم یک چند روز اینجا باشیم، دیگه ولایت پارک ها و قریه های اطراف هم دیدن کنیم. دغه راز د نورستان ولایت راغلي سیلانیان له ځوانانو او نورو هیوادوالو غواړي چې د ننګرهار د ښایستونو ترڅنګ د نورستان ښکلاوې هم ننداره کړي. هر ځوانانو ته زما دا خواهش ده چې چکر د انسان دپاره یو ډېر مهم شی دی. د انسان ژوند کوم چې دی هیلې پوره کېږي چکر سره. ننګرهار ته د نور ولایتونو څخه په چکر راغلي خلک وایي د ننګرهار د خلکو میلمه پالنې او نورې بېلابېلې خاطرې به له ځان سره یوسي او د خپلو ولایتونو له اوسېدونکو سره به یې شریکې کړي.